ولې د ویرې په وخت کې انسان په خپل وجود کنټرول له لاسه ورکوي، خوله وچیږي او په ناڅاپي ډول یوه تیره چیغه له خولې څخه راوځي؟ راځئ په دې ویډیو کې په دې خبرې وکړو چې د ویرې په وخت کې انسان کولی شي په خپل خولې په وچوالي یا لوندوالي باندې خپل کنټرول او تمرکز ولري. کله چې وویریږو نو د انسان وجود فایټ یا فلایټ موډ ته اوړي. په دې موډ کې یا په دې حالت کې د انسان وجود کوشش کوي د هضمي له سیستم څخه وینه د قوي او لوی عضلاتو په لور باندې ولېږدوي. دلیل یې دا دی چې د انسان وجود عکس العمل ته د چمتو کولو په پړاو کې د انسان وجود محکم او پر انرژي وویسي. نو ځکه وینه د هضمي له سیستم څخه لوړو یا غټو عضلاتو ته لیږدول کیږي. او همدا د وینې لیږد د دې لامل کیږي چې د خولې غدو ته هم وینه کافي اندازه باندې نه رسیږي او په خوله کې وچوالی رامنځته کیږي. دا یو طبیعي او انساني غبرګون دی چې اکثره وخت له ویرې سره مل وي. په هر صورت که دا حالت زیات تکرار شي نو د نفس اخیستلو تمرین او ژوره ساه د دې لامل کیږي چې دا حالت بیرته عادي ډول ته راوګرځوي. په اړه یې تاسو څه نظر لرئ؟ کمنټ کې حتما راسره ولیکئ. مننه.